السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو کولی شئ چې د فیسبوک سټوري باندې زیات لایکونه واخلئ؟ یعنی کله چې موږ په خپله سټوري باندې ویډیو ورکړو، مطلب زموږ ویډیو کوالټي ډیره ښه وي، خو بیا هم زموږ په سټوري باندې لایک ډیر کم راځي. نو د دې وجه څه ده او ولې کم راځي؟ نو که غواړئ چې د خپلې سټوري سیټینګ وکړئ، نو دغه ویډیو زموږ سره تر پایه وګورئ. نو را به شئ خپل فیسبوک اپلیکیشن به خلاص کړئ، بیا به راشئ سرته په دې 3 لاین باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو، بیا به لاندې راشئ په سیټینګ اټ پرایوسي باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې هم کلیک وکړو، بیا به پاس راشئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګ هم کلیک وکړو، په پروفایل سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به لاندې راشئ، دلته به تاسو په سټوریز باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو، بیا به راشئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو، بیا به راشئ په سټوري پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې هم تاسو کلیک وکړو، نو دلته به دغه په فرینډ باندې ولاړ وي. دلته بیا راشئ په پابلیش باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پابلیش باندې کلیک وکړو، نو دلته که تاسو خپل فیسبوک پروفایل ته لاک ورکړی وي، هغه به انلاک کړئ. کله مو چې هغه انلاک کړو، نو دغه به تاسو په پابلیش باندې ولګیږي. نو په دې طریقې سره به ستاسو سټوري ستاسو ملګرو ته هم ځي او نورو خلکو ته به هم ځي. نو بیا به ستاسو په سټوري باندې زیات لایکونه راځي. مننه کوم، تر بلې ویډیو خیر چارې.